سور زرغون بیرغ رپی زمون پکور. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د هیواد تر ټولو ستر بیرغ د اسد په 28مه په جلال آباد ښار کې پورته شو. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ویل چې دغه 100 متره بیرغ د شاوخوا 15 لک افغانیو په لګښت جوړ او د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د ورځې په مناسبت پورته شو. بیرغ جګ شو او نور هغه ښکلا د دې سیمې به هغه جوړیږي. دا به د ننګرهار ولسونو دپاره یو د تفریح ځای وي. نو دا پخپله زموږ چې بیرغ څومره لوړ وي څومره اوچت وي دا د ټولو افغانانو افتخار دی. والي وایي دغه بیرغ سیمه به په یو سیاحتي سیمه بدله کړي او خلک به ورته د تفریح لپاره راځي. دا به د ننګرهار ولسونو دپاره یو د تفریح ځای وي او زموږ پلان هم دا دی چې که د دې نه یو ښه پارک جوړ کړو. ویسې د ښارسازۍ سره زه غږېدلی یم ځکه چې زموږ ولسونو لپاره د خوشحالۍ ځایونه پکار دي. باید یاد شي چې دغه ستر بیرغ د یوې ځانګړې بټنې په کېکاږلو سره پورته کیږي او د همدې بټنې په وسیله بیرته ښکته کیږي.